سترګو مو تل خارښ کوي دا طریقې عملي کړئ. سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د سترګو خارښ په اړه ده. سترګو خارښ که څه هم د یو عامې ستونزې په څیر بریښي چې ځینې مهال له پامه غورځول کیږي، خو ممکنه ده د اغیزمن شوي کس لپاره ځورونکي وي. د دې لپاره اړینه ده وضعیت درملنه وشي، ځکه چې همداسې پرېښودل ممکن ده جدي پیچلتیا لامل شي او د سترګو دید ته زیان ورسوي. ولې مو سترګې خارښ کوي؟ د دې یو شمېر لاملونه تاسو ته وړاندې کومه. 1. د تل لپاره موسمي حساسیت درلودل. 2. د پوستکي ناروغۍ لرل. 3. د سترګو درملنې لپاره د ځینو درملو کارول. د سترګو د خارښ نښانې. د سترګو خارښ یو شمېر نښې لري. د بیلګې په ډول د نړا سره حساسیت درلودل، د سترګو وچول، د سترګو پړسوب او اوښکې لرونکې سترګې. دغه راز په پرله پسې ډول د سترګو مښل او یا په لوړه کچه ککړې چاپیریال د سترګو وضعیت لا پسې خرابوي. د دې درملنې لپاره څه باید ترسره شي؟ د سترګو خارښ درملنه د دې اصلي لامل پورې اړه لري. لومړی باید اړوند ډاکټرانو سره مشوره وکړئ، په ځانګړي ډول هغه مهال چې له جدي او تکراري ستونزو سره مخ یې. 1. د سترګو لپاره مناسب څاڅکي او درمل چې ډاکټرانو لخوا لیکل شوي وي. 2. په مناسبو اوبو د سترګو پریمنځل، په دې سره به باڼه او هغه ځای چې باڼه پرې شنه کیږي او موجوده چټلتیا له منځه ولاړ شي. 3. مصنوعي اوښکې. دا کولی شي ممکن د چاپیریال حساسیت او نور عوامل کوم چې د خارښ رامنځته کول لرې کړي. د دې لپاره هغه محصول واخلئ چې کوم احتمال حساسیت یا کیمیاوي مواد ونه لري. 4. دغه حالت تشخیص کړئ. لکه څنګه چې خارښ لرونکې سترګې مختلف طبي شرایط نښه کیدلی شي، نو په مناسب وخت سره تشخیص لازمي دی. ډاکټرانو ته رجوع کول، د سترګو د خارښ نښې وڅارئ او ډېری نورې فکتورونه په پام کې ونیسئ، لکه د نښو نیټه، موده او شمېره. کله باید ډاکټر ته ورشئ؟ د پوهانو څرګندونې چې د سترګو خارښ یو معمولي ستونزه ده چې ډېره جدي پیچلتیا نه لري. که چېرته ستونزې د 1 ورځ یا 2-3 ورځو څخه زیات دوام وکړي، یا د سوز نښو پرتله خارښ کوي، یا سرې شوي وي یا درد کوي، نو دغه مهال طبي پاملرنې ته اړتیا لري. خلاصه د خبرې دا ده چې سترګې د بدن یو کمزوری غړی څخه ده چې د زیان مخه نیولو لپاره پاملرنې ته اړتیا لري. ممکن په پرله پسې ډول سترګې مښل په هند حالت کې راحت درکړي، خو د اوږد مهال په وخت لپاره ته زیان رسوي، ځکه چې زیات مښل یې په سخت حالت کې د سترګو سپین برخه شکوي